بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه، زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه یو ځل بیا ستاسو سره د لوی اختر د قربانو په حواله د یو ډېر اهم پودکاسټ سره مخامخ یو. خوږو کتونکو اوریدونکو، قرباني دا زمونږ د ایمان حصه ده. د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام سنت دي او د هغې قربانۍ سلسله ده چې په زرګونو کاله وشو، تر اوسه پورې مسلمانان دا فریضه ادا کوي. خوږو کتونکو اوریدونکو، الله تعالی فرمایي چې فصل لربک وانحر، پس خپل رب د لمونځ وکړه او قرباني وکړه. او یو بل ځای کې الله تعالی په خپل پاک کلام کې فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله پاک ته نه غوښه رسي نه ورته وینه پکار ده، بلکې الله پاک ته ستاسو تقوا رسي. یعنی د دې قربانۍ نیت څه دی، دا موږ په څه نیت کوو، څومره تقوا ده په موږ کې، څومره اخلاص باندې قرباني کوو، او د دې بنیادي مقصد موږ څه کوو. یعنی څاروي حلالول، ځناور حلالول، ګران حلالول، ارزان حلالول، دا یو طرف ته ده. دا د هغې مقصد د حصول لپاره ضرور سټپس دي، کارونه دي. د دې بنیادي مقصد چې دی هغه د الله تعالی رضا پکار ده او هغه سنت ژوندي کول پکار دي کوم چې الله تعالی په مسلمانانو باندې لازم کړي. د دې فرض ادا کولو لپاره ظاهر خبره ده د یو ډېر لوی پروسس نه انسانان او مسلمانان تېرېږي. د دې ثواب او د دې فریضې ادا کول او د الله تعالی رضا خو یو طرف ته، خو په دې کې ډېر لوی اکنامکس هم شامل دي، په دې کې معاشیات شامل دي، په دې کې کاروبار شامل دی، او په دې کې فلو یا سرکولیشن اف منی، د ډېر لوی پیسې، د ډېر لوی دولت سرکولیشن هم شامل دی. او د دې قربانۍ د دې فریضې ادا کولو سره سره د الله تعالی د رضا حاصلولو سره سره په دې کې زموږ په معاشره کې دولت هم په سرکولیشن کې راشي او ډېر په لویه پیمانه باندې په دې کې خلک کار وکړي او خلکو ته روزګار هم میلاو شي. خوږو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحب، دا یو ډېر اهم فریضه ده او د دې فریضې دپاره تقریبا د دې لوی اختر د ورځې نه 10 ورځې یا 15 ورځې یا 20 ورځې مخکې یو زبردست هلچل شروع شي. خلک راوځي د کورونه، مارکیټونو ته ځي، منډهو ته ځي. د هغې نه مخکې کال 2 کاله خلکو د هغې لپاره څاروي ساتلي، خوراکونه یې پې کړي، ښه خصمانۍ وله کړي چې اختر ته تیار کړي. او بیا په دې اختر کې هغه مختلفو مارکیټونو ته او منډهو ته ځي او هلته د هغې خرید و فروخت کېږي او بیپاریان پکې هم دا کار کوي، عام خلک هم کوي، اینډ یوزرز هغه اخیستل کوي. او دغه شانتې دا تقریبا د یوې میاشتې اکټیویټي، ریګولر اکټیویټي، او دغه شانتې د 2 کالو نه دا ټول اکټیویټي دا روانه. په دې اکټیویټي کې، په دې کار کې، په دې هلچل کې ډېر کارونه دي چې ډاکټر صاحب چې هغه د انساني رویو نه لږ کم دي یا په هغې باندې هغه شان توجه نه ورکولی کېږي. اگر چې دا یو د نیکۍ ذریعه ګڼلی کېږي او ظاهره خبره د نیکۍ ذریعه ده، ډېر لوی د ثواب ذریعه ده، نو عموما خلک احتیاط کوي. خو بیا هم کله کله زموږ په سیمه کې، خاص کر په پښتنه سیمه کې، د ناپوهتیا د وجې نه یا د کمزورتیا د وجې نه داسې غلطیانې کېږي چې هغې کې انساني رویې یا د هغې کمزورتیا ښودلی کېږي. لکه مثال په طور باندې دا څاروي چې واغستی شي، نو دا د پنجاب په غټو مارکیټونو کې په ورکوټي ګاډي کې ډېر ګڼ څاروي ورچولی کېږي او دومره تنګ یې ور واچوي چې هغې ته د ساه اخیستلو موقع هم پوره نه میلاوېږي. یعنې ډېر په تنګ حالت کې دې ټرانسپورټیشن کېږي. نو یو خو دا چې ټرانسپورټیشن هم ټیک پکار دی، د هغې دپاره پراخه ګاډي پکار دي، ارامده ځای پکار دی. کله چې په منډهو کې دا ولاړي نو په سور لور کې اکثر ولاړي، نو هغې له د سور انتظام پکار دی. د اوبو انتظام هلته عموما نه وي، ځکه چې ډېره ګڼه وي، نو پکار دا چې د اوبو انتظام هم وي، ځکه دا څاروي هم تږي کېږي. دغه شانتې نور واړه واړه کارونه چې په هغې کې دې څارویو ته پوره تکلیف میلاو شي او دا چې خپل ځای ته رارسي نو اکثر زخمي شوي یا هسې په عذاب شي، نو دا خو یو طرف ته. بل دا ده چې دا څاروي کله چې دا خرڅ شوي نه وي نو مالک ته ډېر خیال ساتي، خوراک ورکوي، پراپر اوبه ورکوي، مالګې ورکوي، نور څیزونه ورکوي چې دا سوره وي او تکړه وي. خو چې کله دا منډهو ته راوځي او دا کله خرڅ شي، نو بیا عموما د دې دومره خیال نه ساتلی کېږي. ته د قربانۍ د ورځې پورې عموما خلک د هغه شان خیال د خوراک نه ساتي کوم چې ساتل پکار وي. او د هغې وجې دي بعضې خلک مجبور دي، د چا په کور کې ځای نه وي د خوراک، د چا سره د ساتنې ځای نه وي، بل چا ته یې حواله کړي او هغې بیا هغه شان خیال نه ساتلی کېږي. دا خو د دې د ژوندینې حل دی. نور هم خبرې کوو ډاکټر صاحب، څو چې کله د قربانۍ ورځ راشي په هغې ورځ څه آداب پکار دي، څه پریکټسز پکار دي، ګډ پریکټسز چې کوم دي. بیا د هغې نه پس چې کله حلاله وشي د هغې څه صورتحال پکار دی، چې غوښه راشي نو بیا هغه څنګه سنبالول پکار دي، د هغې په فریجونو کې سنبالول دي، په فریجونو کې خوندي کول دي او که نه خلکو ته رسول دي. نو په دې حواله باندې ډاکټر صاحب تاسو څه ویل غواړئ زموږ اورېدونکو کتونکو ته، او څه ژوندي مثالونه به هم پیش کوو خلکو ته او د دې آداب به هم خلکو ته وړاندې کوو. جناب ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ډیره مننه او تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته زما طرف نه سلامونه احترامات. تاسو چې څنګه خسته دا انټرو بیان کړه نو زموږ د دې اکثریت خبرو سره راکړه الموست ټول خبرو سره مو اتفاق دی. خو زه په کې ایډیشن کول غواړم چې تاسو وایي چې را دي کې د فاینانسز ولا خبره ده بالکل لکه د کې ډیر زیات فاینانسز انوالو دي لکه خرڅول پلورل او ډیر خلکو روزګار ورسره وابسته دي. خو دا روزګار چې کوم دی لکه زه وایم چې دا روزګار د کې اکثر دوکې کیږي. زه به تاسو ته یو اگزامپل درکم. تاسو یو لس کال څومره بکیږي ما دا سړی نه خبر اورېدلې و نو هغه په دې خدامو کې تلو سعودي ته حج ته نو البته چې کوم د پښتني دي د لکه ساده وي په کیسه باندې پیږي نه عربي نه ورځي او بیا ورلا انګلیش نه ورځي یا د عربي مسلې ورلا نو هغه به د چلو کو چې د حاجانو لبه وي چې د چل چې مال د قرباني پیسې راکې او زه به تاسو له قرباني التکم نو بس بیا به چې دی هغه پیسې ورلا ورکړي او د بالته نو ورته میسج وکړو چې بس تاسو قرباني وشو احرام خلاصوي نو نو د چې کوم ځای کې د خبرې په دې پورې وکړه چې لکه څو کال هغه لاړو لکه تارو بیا الته کې لکه خیر پیسې وګټل نو وس چې کوم ځای کې هم فاینانسز انوالو شي الته بیا دا ور سره دوکې هم شروع شي. بلکې زما د خبرې مطلب دا و چې الته کې بیا لکه دا سيزونه پیرالل ور سره روان وي نو دی وجه نه په دې ټولو سيزونو کې په زناورو خرڅولو کې هم دوکې کیږي. زناورو عیبونه خلک پټي ځکه چې اکثر سوداګر به تکلی ولا خو پیژني اخوالي خو دې لکه ولا خو د سوداګر وي چې بس لاروي او بس تمن زناور خرڅ کې او بیا نه خبر اکثر د سی وی چې لکه دا زناور چې کوم وی کنه لکه دې کې سپیشلی دا چې کوم لکه واغانی دي یا زیدي یا ګډي دي هغه بلار وي یو بلار به خرڅ کی لته سه لکه هغه کې سپل سلانجوي یا عمر نه پورا یا غخونه باندې نه پورا خلک یو په جاري غخونه لګي هر لوبه پکې کیږي کنه نو دا ټول سيزونه چې کوم دي لکه دې کې احتیاط کول پکار دي او دې کې او دغه چې کوم خلک کوي کنه هغه لکه بل چرته نه دي غلي خلای مخلوق نه دي دغه معاشري خلک دي دغه نه دي دغه وطن خلک وي چې دا ټول دوی کوي لکه دا سيزونه چې کوم دي لکه دا د اسلام په نوم باندې د قرباني او دا ټول سيزونه چې کوم دي اورال ګډ وډ شي نو چونکه سټریکټ چیک اینڈ بیلنس حکومت طرف نه نشته نو دی وجنه لکه موږ تخپل پکار دي چې په دې سيزونو کې احتیاط کوو. بیا تاسو څنګه وي د یو بل فیکٹر چې دی ډاکټر سي تاسو په کتلی اکثر په دې میلو کې څنګه زناور د سره غدي وي چې هغه بالکل دغه نمایش ولا زناور وي کنه لکه یونیک ټایپ زناور وي ډېر غټي او نو اوس هغه زناور چې کوم دي کنه هغه هم ژوند سری دي کنه هغه سره هغه ډېر تنګول کیږي لکه اکثر ګورم چې په هغه د مختلف نخري د مالکان کې د سيو کې او غسيو کې د سيو کې نو هغه هم لکه الټیمیټ لکه هغه سټرس کې راځي هغه تنګيږي هغه زورول کیږي. بیا چې کله خلک واخلي د زناور نو بیا چې کورونه تراوري بیا اکثر دغه ماشومان چې کوم دي چې هغه لکه ماشومان به تنګي زناور ډېر لکه دا ټول سيزونه چې کوم دي لکه موږ ته د زناور یو سپریټ ژوند دي سری په سر په تور باندې هغه پیژندګلو ضروری دی هغه ایکسپټ کول ضروری دي او دا هغه چې بیا لکه تنگ نشي که هغه موږ دغه څنګهونه قرباني چې کوم اوریجنل روح دی هغه به وځي بیا لکه هغه به بیا پاتې نشي. بیا چې کله موږ د زناور اختر ورځ لر اورسو تاسو ویل لکه تاسو خبره ټوله وکړه چې د خوراک او څښاک او د ټولو سيزونه خیال ساتل پکار دي نو د کی بیا موږ به ترتیبې د سکیږي چې زه درته وایم چې مخفل په خپل ژوند کې لکه تو زلا داسې لیدلې دي سروي سپیشلی غویان چې نیم بالل شي او خلکو لمنډه کی او مطلب دا دی چې لکه نیم مړی کټوي ګونې ته بهيږي او منډي وي نو د سیمه هم لیدلې دي چې خلکو لمنډي وي او بیا پټو پکو وشتي دي پټو وشتي دي نو لکه خلک وي بلته باندې وي او نو لکه دا خلک اول کال ډیر زیات خطرناک چل وسره شي خطرناک نه پکې څه بچ نو دیو چې لکه دا مخه دي چې لکه دا یو خو پراپر لکه یو خاص منصوبه باندې مده پکار دا په پکار دي لکه هر فیملی کې خلک وی ټرین کسان وی چې هغه لکه نیولې شي لکه تړلې شي پراپر لکه دا خو معمولی شي نه دي کنه یو ژوند سری ژوند اخلي هغه مخه زور کوي نو پکار دي چې بیا چې کومي چاړي دي هغه پکار دي چې پراپر تیاری وي هغه لکه تیری وي او بل یو سیس د بلوم دی زاکثر وینم چې لکه یو نور زناور تړلی وي او بس بل زناور عللیږي نو لکه پکار دي چې دا بالکل په ایسولیټډ ځای کې بیل ځای کې حلال شي سپیشلی مشومان ته پکار دي چې هغه د دې نه ورشي لکه د نفسیتي اثرات هم به مشومان باندې هم به د سره په
ماشومان چې د وړوکوالي نه ویني نو د هغو د وینې نه یره ختم کیږي لکه دې کې زموږ د معاشرې کې چې کوم دا یو نفسیاتي سیز دی چې زموږ په معاشرې کې چې کوم بروټیلیټي ده ظلم ته چې دې کنه لکه آماده کوي لکه تاسو به ظلم نه ښکاری د بل زناور د بل ژوندۍ سری دغه انسان هم دغه مرګ د طبيعت سیز نه ښکاری نو دوی وجنه ماشومان ته پکار ده چې لکه هغه په مخ کې لکه زناور نشي حلال کړي او ځنه ماشومان به یریږي هم باغ باندې بل طرف ته اثر کوي نو دغه چې کوم دی لکه داسې زونه وایټ کول پکې نور زناورو په مخ کې هم ماشومان په مخ کې هم صرف اډلټس چې کوم کس لکه کنسرن کسان دي صرف هغه په مخ کې حلال شي تماشا خو نه ده کنه لکه د زناور حلال لکه حلالینه مونږ خو تماشا جوړو د تماشا خو نه ده قرباني ده لکه پراپر پکار دي لکه دغه سره وشي په پراپر تنظیم سره وشي بیا د کریکټر سی یو بل لنجه چې راځي ورستو چې دا وشي نو بیا دا غندونه دا بیا زموږ یو عمومي مسله ده صفای ولا چې دا زناور چې کوم دي دوی چې صفاشي د دوی لري صفاشي د دوی چې کوم دی غوخه چرته کور کې ښاشي یا اډو کې پاتې شي سونه پاتې شي د پراپر هیڅ تنظیم نشته بلکې داخله مراولي ډیرونو ته راولي لارو کوڅو ته راولي په دې ورځو کې بیا په خوښه کې ګرځېدای نشي څرمنې پراپر چې کوم دی وړاندې خو په دې مدرسو ولې د تنظیمونو په څرمنې ټولولي اوس خو ماته خري چې هغه ختم شوی دی لکه پتن څرمنو کې ختم شي ها قیمت نشته خو لکه خدمت فاونډیشن په راغونډي کې چې استعمال نور د قیمتونه نشته اوس هغه بیسیکلی خو کسور کې کوم ټاین ریزو کنه هغه بند شوی دی اخو د کارخانه بند شوی کنه پاکستان کې د انرژي وجنه نو دی وجنه لکه بیسیک وجوهات د قصیدي یو بل د کوم ارتفیشل چمړي دی هم جوړیږي او نو په بهر حال لکه داسې زونه چې کوم دي لکه د ټولو پراپر تنظیم پکاره ده پکاره چې لکه پراپر خخ کړل شي د کندو کنل شي هغه کې چې نه نو ورزول شي نو د ګندې نو بس پټ پشي لکه دا خو ورورو د خو چونکه ارګانیک یا بایولوژیکل سيزونه د خو ورورو به سمکه به ځان سره جذب کی هو چې په هغه ټیم باندې چې کوم دي خخ کړل شي ډاکټر صاحب تاسو خبر جاری ده نور خبرې به کوم ان شاء الله د دې تاسو یو طرف ته اشاره وکړه د سارو د حلالي په وخت زمون په علاقو کې اگر چې لکه زبده وي مچې په پښتنه معاشره کې خلک زورورم غړل کېږي او زمیداروم غړل کېږي او د سارو سره تعلق مطلب د او دغه خدمت د لږ زیات کېږي او پښتانه اسیم ځان ته زورور وي اگر چې یا وي یا باندې خو بهر حال تاریخي دور غلط فهمي کېږي دا غي موجود هر کال لکه په درزلونو خلک په دې کې زخمیان شي یو زمون خلک دا احتیاط نه کوي چې چړې تیر کړی ومي خو چړې نیولي او په خوا شاته چې سره کار کوي د دې خلکو خیال نه عموما د چا په چړه باندې بل سترګ ولګي پوزه ولګي نو دا ډیر خطرناک زما سره ځي ډیر عزت ګڼم او چې کله موږ قرباني کوو زهر تړي ته په مخ بار اوس ملګری چړه کته ونیسا لکه چې کله کار نه کوي یا چې کار کې په احتیاط استعمال اوسه چې دا د جذبي وخت ټول خلک په جذبه لګي او دا چاکو چړه خلاصې دیم شي د بل سترګ لګي دي شي وګ لګي دي شي مړی لګي دي شي نو د یاري وخت او زموږ خلک بالکل احتیاط کوي پښتانه په دی والا نس سیفټي مېر کوي دا خدای لري وخت خدای نه مخکې منګه د ساروي سره هغه خوې کول کم چې انسانان پر ځول کوي لکه ساروي منګه د ساروي په طریقه چې داغه تړلو کومه طریقه ده داغه قابو کولو کومه طریقه ده باقي باندې زمنګ په معاشره کې ټریننګ زوم نه کیږي او زه خو بینګ ویټرینری ډاکټر لکه موږ ته خو د دې خاص سلام راځي بهرحال خو موږ هم دا کمزوري کوو چې چاته چل نه خایو نو د ساروي د تړلو د قابو کولو ډېر اسانه طریقه ده په پړي باندې خو زموږ په عام معاشره کې چې هغه خلک نه کوي د هغه د وجینا ساروي د علالي په وخت کې څنګه تاسو وی نیمل شو نیم بیا ودختي په پټو کې ګرځي دا غټه مسله خلک پسې منډي هدا غي نه مخ اکثر ودختي او لکه دې واقعیت پکې عمره لچ خلک پکې خوک شو ډېر زیات زخمیان شي پکې او په دې سوشل میډیا باندې خو دې ویډیوز موږ ډېر زیات ګورو د اختر نه پس او لکه پسې میمز دي مختلف نو خلک پکې دا غي نه مزه هم لري پهلا سرکاري نتیجه او پلا دوسرا سرکاري نتیجه دا قسم ماشين ور کوي چې سروي چانه ودختي او لکه والو پیو کنه عجیب شي نه بهر حال زما په خیال موږ دا پکار دي چې موږ دا غي پراپر طریقه نن سبا انټرنیټ موجود دی په یوټیوب دا غي د غشتره طریقې شته چې موږ سرچ کوو چې په یو پړي باندې بالکل ساده یو سروي څنګه قابو کېدې شي هغه یو قسم قابو کول شي اتوا ډېر خلک ضرورت هم نه بل موږ سروي وایرو دومره ګڼ پیرا جمع شو چې هغه بوتري وایري لګاو هغه د هغه یری د وجه نه بیا غزانم خو گئی ځان همرا تړي زمکلا بل همرا تړي او عجیب برکتونه کوي نو د دې وجه نه لګ داسې په احتیاط کې کول غواړي دا سروي دي د سره د سارو رویه نه د پکار د سارو سره موږ انسانانو موږ سره انساني رویه کوو دا سره مینه محبت پکار دی په طریقه باندې اغیلا د دې قرباني د دې سحر باندې پلاستیک یو برش ملاويږي د کپړو والا برش پاګه باندې دا وو کنګیو شي او مګل شي پاګه باندې دا ګرومینګ ته منغوي چې یعنی پاګه باندې دا سرمن باندې اگر برش راکو دي شي هغه د مینه محبت ملاوي شي د مخکې په وبو مور شوی مالګو ته خو دي شي د مخکې په خو باندې موړي وګي نه دا ټول سيزونه د مینه محبت اظهار دي او دا کول پکار دي او چې کله دا سرویس وشي بیا قابو شي او دا کله حلال شي نو
تاسو دا غي سټیپونه وي موږ پاګې باندې خبره نه کوم فردر خو اخیری سټیج زمونږ بیا دی ډاکټر صاحب چې موږ غوښه فریجونه درسو ډاکټر صاحب د کې یو تاسو نه لکه تاسو خبره مس کې کټ کوم لکه تاسو یو بل سیس باندې چې تاسو خو نه رینه چې دا زناور چې کوم حلاليږي نو موږ طرف ته خو خلک د څه کوي چې نه دستنی اچي لکه بلډ سره ډایرکټ لکه کنټاکټ راځي نو د سره اکثر د هم کیږي مختلفي کوم زونوټیک ډیزیز دي د هغه ترانسفر هم خطر وي بالکل پای خبره کو دا ډېر اهم پوینټ تاسو ډاکټر صاحب ډېر اهم پوینټ دی او زونوټیک ډیزیز چې کوم د ساروی نه انسان ته لګي هغه یو څو بیماریاں خاص کر ډېر اهم دي خاص کر بروسیلوسس هغه ډېر اهم بیماری دا لګي او داغه د وجنه شاید چې دا ډېر کم خلکو ته پته چې داغه د وجنه پانچ پن راځي په انسانانو کې او د ټول نغټ نقصان دي نور بیماریاں هم دي ډېر خطرناک اکونومیکل امپورټنس والا هم او د انسانانو لپاره داغه د افزایش نسل لپاره د سړی لپاره چې کله بروسیلوسس هغه ته ولګي هغه کې پانچ پن هغه ته کې دي شو ډېر خطرناک چیز دی او داغه وجه دا کې دي چې کله موږ اکثر لاس کټ ولګي په دې چړه باندې موږ به احتیاطي کوو او بیا موږ په وینو کې لګیو نو موږ لپاره دا چې زموږ په وجود کې کټ نه لري پکار کوشي نو یا سړی له سایت ته کې نسل پکار دي نور خلکو له کار پکار دی یا دغه پراپر تنظیم پکار دی پایوډین یا نور د سیسونو چارجر اسیم کوشي دغه استعمال پکار دی او قرباني د اخر وخت پورې په سیف کنډیشنز کې پکار ده اذروایز د دې ثواب د کار نه ثواب به ملو شي او دغه سره سره نقصان هم کې دي ډاکټر صاحب بل خبره تاسو د ماشومان وکړه زه په دې کې دا خبره کوم چې ماشومان ته دا پیغام رسیدل پکار دی په هر صورت باندې چې دا منګولي کو دا قرباني دا ساروی منګولي حلالو چې دا غو په ذهن کې د بروټالیټي د وینې تو یولو مثبت سیس پیدا شي او هغه په دې پوه شي چې دا ساروی نه ده د انسان وینه څومره محترمه ده او څومره حرامه ده په بل انسان باندې او دا د ساروی وینه منګه چې تو یو نو دا هم د الله تعالی حکم دی او دا د یو دغه سنت دی پیغمبر او د هغه پیغمبر هغه ستوري مغه ته ویل پکار دي چې ماشومان په دې خبره پوه شي چې دا وینه چې دا د الله په حکم تويږي او بل طرف ته الله د انسانانو وینه حرام کړی دي چې د انسانانو وینه کاغه د سر ماتې دو د لاس ماتې دو د ګوتی خو کې دو په شکل کې او کاغه د قتل په لړ کې دا میسج عمر کول پکار دي زموږ پښتنو ته خاص کر چې موږ د یو بل د حقونو خیال وساتو د یو بل د جانونو د خیال وساتو او د خپل ځان د خیال وساتو په دغه ورځ باندې چې دا خلک قرباني وکي دا الکان راوځي په دې موږ اورس خبر کړی دا او موټر سایکل دوی یو ون ویلینګ شروع کی وسله شاته برم ناسي ځانم وجني او بل هم وجني او بل هم وجني نو دا خودکشیانی او د دغه خلاف هم خلک په کول غواړي مشران هم او کشران هم نو ډاکټر صاحب خبره ما دي تر وخت چې زمونږ کله چې حلالي وشي غوخي خلک راوړي نو بیا سمبالي په پرجونو کې دي د دې په حواله باندې تاسو سوال غواړي د منکتون کولیدونکو ته چې الله خو لګدي واضح د قرباني درې سي دي چې وایي سبت ځان ته پاتې کې یو خپل ورته یو په غریبانو کې شي چې قرباني نه کړي نو زمونږ د پښتنو پریکټس عموما صحیح او کم خلک ته چې کوم خلکو ته چې د درېمه حصہ ملاو شي غریبانو ته اغي سمرا په دې کې انصاف او عدل کوي هغه سمره سيزرا غونډي او سمره سمبالول شي او بیا سمره ځای کوي په دې باندې خبره کوي دغه ډاکټر صاحب دوه کیسې دي اول کیسه خو د سیده چې زموږ طرف ته یو دا ډېر اهم پوینټ تاسو رمنځته کو اکثر خلک خو د سیدي چې هغه د شرم نه قرباني کوي لکه قرباني په واجب نه وي قرباني په نه کیږي هغه صاحب حیثیت نه وي قرضونه په ولاړ وي او د خو خیر لکه نور قسم پکې راوته کنه د خو خبره یو مفتي سي بچا تاسو کو چې مونږ د IMF قرضدار یو په ټول پاکستان قرباني نه کیږي کنه یو مولانا سي پکې دا مو چې پاکستان غلام ملک ته په غلامانو هم قرباني نشته قرباني په آزاد خلکو وي خو بهرحال د دین علاوه هم لکه ځکه اکثر خلک وینم چې په هغه باندې قرباني کیږي نه هغه بیا هم کوي د شرم وجنه ګوره کله چې په عبادت کې په دې سيزونو کې شرم راغی نو خدای رضا مون نه وته دي ځکه چې پچانه کېږي په کار د چې هغه نه کوي او چا باندې کېږي هغه د کار د چې خامخای کوي بیا چې کوم د دې کې ډاکټر صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه چې د 300 ولا کیسه د سده چې د ذکر نه فریجونه راغلي دي او یا جمی تشي بیا دغه حکم پوره نه پوره کیږي چې کله د قرباني جمی کې شي چې کله غوښه خرابېږي نه نو او چې چا سره سټوریج ځای وي نو بیا هم نو په کار دی چې لکه دغه څنګه وي چې لکه د درې سي په دې تور باندې خو د دې ټولو سيزونو خو څه چې کوم دی لکه د دې ټولو سيزونو روحاني وجوهات دي کنه لکه دا خلکو په دې تور باندې اسلام د خلکو نفسیاتو تر رسیدل غواړي چې په اوګه قرباني جذبه راشي او کې صبر راشي او کې سخاوت راشي او کې غریبانو سره مرسته راشي ته الله تعالی اطاعت پکې راشي لکه دا ټول سيزونه چې کوم دي دا ټایپ سيزونه ته لکه دا چې کوم عبادت دي د قرباني د سيزونه خلک خو چونکه هغه کې مونږ بیا ورور خامخا پکې هر څه کې د بنی اسرائیل په شانتي نیم حکم منو او نیم بیا نه منو پکې کنه او لکه هغه غټ سری پوره کو نور چې کوم دی کنه
بالکل او واسه ورشغوي د کباب د کړي کباب په شان بس د کړي ورشغو نو دا نه پکار میکسیمم احتیاط پکار دی چې څومره د کټ یوزر د کړي وینو پکار دی چې بیا پر خپلوانو ګوندیانو غریبانو د ټولو خلکو بیا پکې خیال وساتل شي. ٹھیک دی ډاکټر صاحب خبرې خو په قرباني په حواله ډېری کې دي شي خو بل زموږ د پروګرام وخت کم دی او تاسو طبيعت ما تخکاری ډېر نه خنه دی आवाज بل پروګرام کوم ان شاء الله یو جمعه پاتې د اختر نه مخکې شاید په بل جمعه اختر شو نو بهر پروګرام به موږ د حج په اړه خبره کوو یا به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو بهر زموږ د پرانی پروګرام لیسن لرن چې کوم دی یا زموږ چې کوم پیغام دی خدای چې د قرباني ساروي اغستل باقي کې دوکه نه کول بیپاری هم دوکه نه کول دروغ نه ویل او خلکو هم گزاره کول په دې کې پکار دي او داغه نه پس بیا داغه وړل دي په گاډو کې نو هغه په هیومانیټیرین طریقه وړل دي په انساني طریقه وړل دي یعنی هغه فزابول دي پکار بیا چې کله کور درشي د خیال ساتل پکار دي ماړه پکار دي لوګي تند نه ساتل پکار دي بیا سحر داغي سره باغی هړبوم نه جوړول پکار چې هغه ونه یریږي چړې 13 پکار دي او داغي 13 چړو سره احتیاط پکار دي چې یو بل په خوګ نشي سروي په داسې طریقه نه دي راغورځول زمکه ته چې هغه خوګ شي یا تکلیف وته ورسي داغي خپل طریقه په انټرنیټ باندې تاسو کته شي کوم د مکمل او موږ یو ویډیو کو بهر حال خبر اختر پورس کې نو بیا وخت ټیم بتيري داغي نه پس داغي چې کوم فضلات دي هغه زیات رسول دي پس مکه کې خول دي او وخت چې کوم دا هغه د قشنت سندري سری باغی تقسیمول دي عموما د خلک د کار کوي خو بار زموږ نه یاد دي دا او اخیره خبره ده چې ډیر وخت په برجونو کې ساتل نه دي پکار او زر تر زرا هغه چاته رسول دي چې قرباني نه کړي او چې قرباني نه کړي نو هغه هم د نه پکار چې د وخت پښکالي وکي او داسې دومره جمع کې چې به یې کول نشي پکار چې هغه نور خلکو ته مخور کی او هغه ته وخت ورسي چاته چې نه درسېدلې نو د دې چین ثواب قرباني ورته رسي الله پاک دې ټول قرباني قبول کړي او داغه سره د نور چې کوم د دې مقاصد دي د کې فاینانس انوالو دی په دې کې وخت خوراک دي نو چې داغه ټول مسلمانان او ایون غیر مسلمانان د زموږ په معاشره کې دي زموږ سره وسی هغه ته هم زموږ په خیال د خوراک لپاره وخت ورکول پکار دي او د دې موقعنا ټول د فائدې رسول پکار دي ډاکټر صاحب د پروګرام وخت ختم دی ان شاء الله نیکسټ جمعه بیا ملوي ګو د الله پامان